څوک چې د رحمان خدای له ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي مونږ پر هغه باندې یو شیطان مسلط او هغه ملګری کیږي دا شیطانان دغه خلک پر سمه لار باندې له تلو څخه منع کوي او هغوی له ځان سره د ګمان کوي چې مونږ سم روان یو په پای کې چې کله دغه انسان زمونږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به ووایي کاشکې زما او ستا ترمنځ د ختیځ او لویدیځ لرې والی وای تو خو ډیر بد ملګری شوې په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسې ظلم کړی دی نو نن ستاسې لپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسې او ستاسې شیطانان په عذاب کې یو ځای یې نو آیا ای پیغمبره ته به کاڼه واوروي یا به ړندو ته او په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلو خلکو ته لاره وښیې نو یا به دا وي چې تا به موږ د دوی له عذاب نه مخکې وفات کړو نو مونږ به له دوی نه په آخرت کې غچ واخلو او یا دا چې په تا به مونږ وګورو د دوی هغه عذاب چې دوی سره مو وعده کړې ده نو مونږ پر دوی برلاسی یو